کلا لینبذن فی الحطمة. هر کله چې دا څلور صفتونه د انسان ذکر شو، همزه حمازو لمازو، مالونه جمع کول او ګمان دا و چې دا مالونه ما همیشه لپاره دنیا کې پاتې کوي. الله وی کلا داسې نه ده پکار انسانان، لینبذن فی الحطمة، گزار بشي خامخا فی الحطمة، فحطمه کې. پورې که تاسو خیال وکړئ دا ناکاره صفتونه چې کوم ذکر شو ډېر معمولي دي، که سړی دې ځان ساتي، جبې کنټرول هم دی، سړی کوشش وکړي. مال نه په دغه نیت باندې هم سړی باید چې جمع نه کړي، دغه عقیده ونه ساتي، په حرام ځای کې ونه لګوي. اسان کار دی، سړی دې ځان ساتي. بل طرف ته که چا ځان ونه ساته نو څومره لوی سختیانو سره د انسان مخامخ کېږي. الله فرمایي لینبذن فی الحطمة، دا به حطمې ته گزار شي. حطمه څه ته ویلی شي؟ الله خپله تفسیر کوي وما ادراک ما الحطمة. څه شي تعالی خبر درکړی دی چې حطمه څه ته ویلی شي؟ قرآن کې یو ادراکا دا ذکر کی، وما ادراکا، او کله یدریک ذکر کی. فرق پکې دا یې کله چې ادراک وینو هلته بیا الله جل جلاله خپله تفسیر کوي، کله چې یدریک وی د هغې تفسیر بیا چا نه ورکوي. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، دا څه پته ده؟ هېڅ پته تا ته نشته دی. نو یدریکه کې خبر چا ته نه ورکوي. هر شي ادراک دی نو په هغې کې الله خپله دخې لږه القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة وروسته تفسیر کوي. الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة خپله تفسیر کوي الله. دلته هم داسې وایي چې وما ادراک ما الحاقة وما الحطمة، څه شي تعالی خبر درکړی دی، څه شی دی حطمه؟ حطمه خو دا څه شی دی؟ نار الله، دا د الله اور دی، الموقده چې هغه بل کړی شوی دی. دا خو ډېر سخت عذاب دی. بیا حطمه اصل کې ماتېدونکي شي ته ویلی شي، یو شی چې دی مات رامات کې، یو لرګی دی لخته د مات راماتې کې، دې ته حطمه ویلی شي. دغه رنګې د انسان د مسلمانانو عزتونه هغه مات کړي دي، بې عزتي ورته رسولې ده. نو الله به د انسان دا هډوکي مات کړي، به دې حطمه کړي. نار الله، دا اور د الله تعالی دی، الموقده چې هغه بل کړی شوی دی. داسې هم نه ده چې خشاکي کم دي، مثلا بلیږه بې ته مړ کېږي. الله وایي همداسې بل دی همیشه دپاره. د هغې خشاک مخکې هم تېر شوي دي په سورة بقره کې، چې د هغې خشاک شی دی هغه انسانان دی او ګټې دي. ډېر عجیب اور دی، ناشنا ګټه د هغې خشاک دی او انسان د هغې خشاک دی. خکو څوک وایي چې لکه دا اور دی او ماتونکی هم دی او بل هم دی، ای به کنیوزي کې به پروت دي. الله وایي چې نه، ته ورځې انسانه ته التي دا غور دی تطلع چې هغه راخیږي د پاسه کېږي علی الافئده، په زړونو باندې، زړه د پاسه کېږي. مطلب دا دی چې هر یو د بدن د انسان بدن هر یو ځای ته رسېږي. علی الافئده، فؤاد زړه ته ویلی شي، یو صدر یې وروسته سورة ناس کې هغه راشي. صدر هغه سینې ته وایي، دې ټولې ساحې ته وایي، لکه منډو د کوټې ته ویلی شي. یو قلب بیا په هغې کې داخلي، فؤاد او قلب ته ویلی شي، دا داخل کی. د الله وایي دا اور به دننه سینې ته ستا نوځي، هغې د پاسه به دا ورخیږي. بیا د زړه تخصیص هم د دې وجې نه وکړو چې زړه باندې څنګه دا اور نوځي. وجه دا ده زړه د انسان خراب و، زړه نه وال شو، زړه خراب و، زړه کې غلط محبت و د مال د دنیا، د دې وجې نه دا زړه به ول الله وسوځي. بل دا وجه هم کېدلی شي چې د مسلمانانو زړونه خفه کړي دي. مسلمان زړه دې مات کړی دی، د مسلمان بې عزتي دې کړې ده، شرمولی دی، ظلم دې بې کړی دی. دا زړه به دې الله هلته مات کړي، زړه به دې ودردوي.
نور صفتونه د اور ذکر کوي الله وايي ګور ځان لدا نه دی چې سینې باندې سینې ته دي نوځي انها علیهم موصدا یقینا دغه اور چې دی علیهم په دې خلکو باندې موصدا هغه به جوخلی شوي د هر یو طرف نه هر یو طرف نه به تا ته اور وي داسې نه ده چې هلکه یو طرف دی په اور کې نه دا سختې خبرې دي په خوله باندې یادېږي فی عمد ممدده دا نور د جهنم د اور هغه تاکیدات زیادت دی پکې فی عمد دغه اور چې دی ګوره زړه ته به دې نوځي انسان او در طرف نه به چاپېر شوی په تا باندې بل دا دی فی عمد ممدده پوستونو کې به ممدده چې هغه به اوږدې اوږدې سترې به سبحان الله ګورئ که ستاسو خیال وي دا اور خو ټوله عذاب د سړی نه مرد نشي ودرېدلی پاتې لا د اور تصور کول دا ډېره لرې خبره ده لیکن سره دې نه که سړی په یو اور کې پروت وي نه بیا آزاد وي خپل نفس او ساه اخیستلی شي دا چې اوس یو ستن کې تا یو بکس کې بند کي پیټۍ کې دې بند کي یو ستن وي چې منځ کې ډډ وي هر یو طرف هم درپسې بند کي په دې منځ کې د ساه زیاخه دې نشته په دې زړه کې دې اور دی په دې ستن منځ کې هم در باندې اور دی او دا ستن هم په دې اور کې پرته ده څومره عظیم غټ عذاب دی الله یې مونږ دې وساتي دا ګورئ داسې وړې خبرې نه دي دا رښتینې خبرې دي د الله جل جلاله د طرف نه دا خبرې راغلي دي زمونږ په دې باندې ایمان دی سبا ورځ د قیامت ده په ټولو باندې را روانه ده په ټولو باندې په خپلو سترګو باندې دا لیدل کېږي بلکې یو ناشنا حدیث دی تاسو به اورېدلی وي نبي علیه السلام فرمایي هر یو انسان ته جنت او جهنم د خپلې سبلۍ د وندینې په مقدار نږدې دی سبحان الله دا انسان چې په دنیا کې ما ورته ګرځو یا انسان جنت ته دومره نږدې دی لکه ستا خپې ته چې دا وندینې وندنه ورته وایي که نه یعنی یا د جهنم په غاړه ګرځي او یا د جنت په غاړه باندې ګرځي نه مرګ سره یا جهنم یا جنت دومره په خطرې باډرو باندې انسان ګرځي سره د هغې نه انسان دومره غافله په غفلت کې دا خلاصه کوي چې موږ نیک اعمال وکړو ناروا ته موږ شروع کړې ده ناروا چې څونه د وسه کېږي